رازی ورونو چی یو شو په حدیث او په قرآن ترزان کړو قربان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده، په سنن ابي داود کې دا حدیث دی، په سنن د امام ترمذی کې دا حدیث دی، ابن ماجه راوړی مشهور حدیث ته تاسو معلوم دی، بار بار ما ویلم دی. ستفترق امتي على 73 فرقه، زما په امت کې به څو فرقې پیدا کی، دریویا كلها في النار، وده طولي بجهنم تزي إلا واحدة سويد يوينا يتقوك ولو كي وده دريو يا فرقي يوبا كم دا نوي جي من قمرهايو سوك داوي جي قمرهايو نا أو هاري وداوي ويسي عقيدة زمن قدا سي منهج زمن قدا منغ جي ده پیغمبر منون کیو، منغ جي ده متبعينيو، منغ موحدينيو، ده هري فرقي ده دعوه ده ځکه د عوام اکثر د علماو پسې راځي او هر یو د دې مسلې نه سر ټکوي چې موږ اخر څه چلو کو، هر یو فرقه دا وایي چې موږ په حق یو، عامي به څه کوي، اوس موږ څه چلو کو، د چا ومنو او د چا ونه منو. نو اولنۍ خبره دا بیماري بلکل اقل شان بیماري ده کومه چې جاهلیت والو کې وه، هغو کې به هرې فرقې به دا دعوه کوله وایي موږ په حق یو. نن سبا هم چې څومره فرقې دي هر یو دا دعوه کوي موږ څه یو، په حق یو. زه درته حل ښیمه چې ته به څنګه معلومې هغه سړی او هغه فرقه چې هغه په حقه ده، او دا حل درته زه نه ښیمه، صرف زما په واسطه به تاسو وپېژنئ، خو بیان کړی دا حل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې خو نه کوي، دا وحي دی. صحابه کرام راپاڅېدو وایي من هي یا رسول الله، دا دریو یا فرقې موږ ته واضح شو چې دوه یا به جهنم ته ځي یو به جنت ته ځي. دا د صحابه کرامو هوښیارتوب دی چې د هغو تپوس یې ونه کړو کوم چې به جهنم ته ځي، تپوس یې صرف د هغه یوې وکړو کومه چې به جنت ته ځي، جهنم ته خو ډېرې ځي. من هي یا رسول الله، د څوک دي؟ لنډ جواب، مختصر جواب، او ته به پرې دا معلومه کړي چې څوک په حق دی څوک په ناحقه دی. وی من کان علی ما انا علیه واصحابي، یا من کان علی مثل ما انا علیه واصحابي، کومه فرقه چې په هغه لار روانه وه، په کومه لار چې زه یم او زما صحابه کرام دي، دغه فرقه په حقه ده، او دغې ته ویل کېږي الفرقة الناجیه. دا فرقه به ته څنګه پېژنې، ته به څنګه دا خلک معلومې چې دا په حقه دي که نه؟ ته د دوی د خبرو ته وګوره، دوی دلیل د څه ورکوي، دوی د الله د کتاب مسله بیانوي که نه بیانوي، دوی د پیغمبر خبره کوي که نه کوي، دوی کې بدعات او خرافات شته او که نه؟ اوس ته د یو فرقې سره کېناستې او د سهار نه د ماښامه پورې یو عالم بیان کوي او په ټول عالم کې هغه دا وایي چې زمونږ بزرګان رحمت الله علیهم او زمونږ اکابرین رحمت الله علیهم او زمونږ مذهب کې دا دي او زمونږ په کتاب کې دا دي او زمونږ مشرانو به دا وي او زمونږ مولیانو به دا وي او زمونږ فرقې به دا وي او زمونږ امیر صاحب زنده‌باد مرده‌باد او دغه قصې کوي. وی تعالی الله عقل نه درکړی.